यूट्यूब की اوستا से هر ویډیو په پښتو ژبه کې هم لیدل شي. یعنی اکثره خلکو ته مشکل دا راځي چې هغوی کله یوټیوب ته لاړ شي نو اکثره ویډیوګانې کنټینټ داسې چې هغه په انګلیش ژبه کې یا په هندي کې نو هغه کس همغلته هغه ویډیو پرېږدي ځکه چې ورباندې پوهېږي نه. اوس یوټیوب ستاسې دغه مشکل حل کړی دی، یعنی چې تاسې وغواړئ هر قسم ویډیو په پښتو ژبه کې هم لیدلی شئ. څنګه لیدلی شئ مکمل طریقه کار ښیي مې درته، خو د ویډیو نه بعد د ویډیو ته سلک شانې معلوماتي ثابت شو لازمي در سره شیر کړي چې یو بل کس هم فایده میلاو شي. ګوره زه دلته راغلم یوټیوب ته، ټولو نه اول زه تاسو باندې دا ویډیو ګورم. دا ویډیو ګورئ دې سره هیڅ قسم سب ټایټل هم نشته. It's his fault or the other fault. If he thinks my fault because of the others. دا ویډیو تاسو ولې دا د په انګلیسي ژبه کې، اوس به دا ویډیو موږ بدلو پښتو ژبې د څنګه به بدلو همدغه شانې په دې سکرین باندې به تاسو دې ځینه به ځئ نه، دا د سیټینګ اپشن دی، په دې باندې به تاسو کلیک واخلئ. دلته لیکلی دي سب ټایټل، دې نه بعد دې ځینه به تاسو د انګلیش چې کوم سب ټایټل یې لیکلی دا به تاسو اول آن کړئ. دا چې دغه شانې آن کړئ ګوره اوس هم پښتو نه ده راغلی، مخکې بل سټپ کې به تاسو پښتو ته اړولی شي. ګوره اوس دلته اوس موږ څه وکړه صرف مو سب ټایټل ورسره آن کړه. دغه شانې چې تاسو سب ټایټل آن کړئ بیا به راشئ سیټینګ ته، همدغه سب ټایټل باندې به کلیک واخلئ. دلته درته لاندې لیکلی دي چې آټو ټرانسلیټ، په دې اپشن باندې به تاسو کلیک واخلئ او دا به لاندې سکرول ډاون کړئ. دلته چې کوم د پی اپشن راورسېږي تاسو ته دلته به تاسو ته ښکاره شي پښتو. ګوره زه دلته ځم، دلته تاسو ته ښکاري چې د پښتو اپشن هم ورکړی دی. پښتو باندې چې تاسو کلیک واخلئ دا ویډیو به اټومیټیکلی خپله پښتو ته کنورټ شي. اوس تاسو ورته ګورئ دلته تاسو ته ښکاري سب ټایټل راغی په پښتو کې. Those people who fail always think, it is my fault. ګوره دی دا خبرې کوي لاندې ورسره لیکي کوم، یعنی اوس دا ویډیو په سمه توګه باندې چې هغه کومه خبره هم کوي دا پښتو ته کنورټ کیږي. نو په دغې طریقې باندې تاسو هر قسم ویډیو که هغه د هندي که هغه د عربي یا د انګلیش تاسو په پښتو ژبه کې لیدلی شئ. اوس که خلک موبایل استعمالوي نو په موبایل کې هم دغه سیم طریقه کار دی، تاسو په موبایل کې هم دغه شانې طریقه کار اپلای کړئ نو تاسو په اسانه باندې هر ویډیو په پښتو ژبه کې لیدلی شئ. که تاسو دا ویډیو خوښوي لازمي دی سره شیر کړئ ځکه چې اکثره ملګرو ته دا مشکل راځي چې هغوی دا مشکل حل شي.